بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ټو مای چینل ډیر سټوډنټس. امید ده چې ټول به ښه وئ. راځو نن ویډیو کې په انټراماسکولر روټ باندې خبرې کوو. انټرا داخل ته وایي، مسکولر عضلې ته وایي، روټ لارې ته وایي. یعنې کله چې موږ درمل راواخلو، هغه درمل په عضله کې، په غوښه کې، په مسل کې انجکټ کو، تطبیق کو، تزریق یې کو، پچکاري یې کو. د درملو د تطبیق دغه لارې ته انټراماسکولر روټ وایي. خاص کر موږ به یو لویه سکلیټي عضله انتخابو، لکه ډلټوید مسل، همدا ډول ټرایسپس مسل، دریم ګلوشیس میکزیمس او څلورم ریکټس فیمورس مسل او داسې نور. خو موږ دغه عضلات انتخابو او پکې موږ درمل تطبیق کوو. فار ایگزامپل ډیکلوفیناک انجکشن چې انالجیزیک دی، د درد د آرامېدو لپاره استعمالیږي، موږ یې په غوښه کې تزریق کوو. راځو ایډوانټیجز ته. د ایم روټ ګټې چې دی، اول اکشن از مور ریپډ ایز کمپیر ټو اورل روټ. که چیرته موږ یو درمل ایم روټ باندې ورکو، غوښه کې ورکو، د هغې تاثیر چټک دی، زر تاثیر کوي نسبت اورل روټ ته. که چیرته یو درمل یو ناروغ ته د خولې له لارې ورکوي، د هغې تاثیر چټک نه وي، زر تاثیر نه کوي، وخت نیسي. او که چیرته ایم باندې ورکې، غوښه کې ورته ورکې، نو هغې تاثیر چټک وي، ځکه جذب یې چټک کیږي. سیکنډ، انکانشیس پیشنټس، هغه ناروغان چې بېهوشه وي، د هغې لپاره موږ له انټراماسکولر روټ نه استفاده کولی شو. دریم، پیشنټ وید وومیټنګ، هغه ناروغان چې کانګې کوي، کای ورځي، نشي کولی چې د خولې لارې درمل تیر کړی شي، داسې ناروغان ته هم موږ له انټراماسکولر روټ نه استفاده کولی شو. نوټ، یو مهمه خبره دا ده چې موږ آی ایم روټ باندې ډیپاټ انجکشن هم ورکولی شو. بعضې انجکشنو باندې لیکلی وي ډیپو. دا ډیپاټ انجکشن اصل کې څه شی دی؟ دا اصل کې میډیسن دی، دا درمل دی. کله چې ته تطبیق کوي، د تطبیق نه وروسته دا په هغې مشخصه لوکل ټیشو کې، موضوعي نسج کې ډیپوزیټ کیږي، جمع کیږي، او د هغه ټیشو نه بیا ورو ورو ګریجولي دوران ته جذبیږي او تاثیر کوي. ورځو نه واخله تر اونیو پورې وخت نیسي. نو ډیپاټ انجکشن کلمه چې کوم ځای کې راشي، دی مطلب دا دی چې که چیرته ته دا ډیپاټ انجکشن آی ایم ورکې، نو دا درمل غوښه کې یو څه وخته پورې ډیپوزیټ کیږي، سټور کیږي غوندې، او سلولی ورو ورو له دغې ځای څخه دوران ته ځي، او څو ورځو نه واخله تر اونیو پورې کار کوي. دا ډیپاټ انجکشن دی. او ډیپاټ انجکشن هم موږ آی ایم ناروغانو ته ورکولی شو. د آی ایم روټ ډیس ایډوانټیجز چې دي، تاوانونه چې دي، اول ایسپټیک کنډیشن، کله چې ته یو ناروغ ته د غوښې لارې درمل ورکوي، غوښه کې پیچکاري کوي ورته، نو یو ایسپټیک کنډیشن ته ضرورت وي، داسې حالت ته ضرورت وي چې هغه انټي مایکروبیل انوایرمنټ وي، یعنې هیڅ کوم ډول کانټامینیشن نه وي موجود، بیکټیریا، وایرسز وغیره نه وي موجود. دا پوستکی باید صفا وي. مونږ انټیسپټیک موادو سره پوستکی صفا کو، نیډل وغیره او سایرنج وغیره مو سټیرایل وي، صفا وي، کنټامینیشن نه وي پکې موجود. دا شی ورته پکار دی. دویم، سیلف ایڈمنسټریشن ناٹ پاسبل. یو څوک نشي کولی چې ځان ته په غوښه کې خپل ستن وهي، پیچکاري کې درمل، ځکه چې آی ایم لپاره 90 درجې زاویه پکار وي. دریم، می کاز اپسے، ډیری وخت آی ایم انجکشن له وجې اپسې پیدا کیږي، دانه پیدا کیږي، نوي نوونه او زوی پکې راټولیږي د میکروبونو یا د انتان د مداخلې له وجې نه. څلورم، می ډیمیج نرف، چونکې مسلز ته نر راغلي، دغه ټیشوز ته به اعصاب راغلي وي، نو کله کله که چیرته موږ ایریټنټ سلوشن تطبیق کوو، نو هغه شاید نرف ډیمیج کړي. دا موږ سره انټراماسکولر روټ. ورپسې پیرنټرل روټ کې دا ډرمل روټ. انټرا داخل ته وایي، ډرمل، ډرمس د پوستکي طبقات دي، دا پوستکي طبقې لري، ایپیډرمس او ډرمس. نو که چیرته موږ درمل راواخلو، هغه د پوستکي په ډرمس طبقه کې تزریق کو، پیچکاري کو، دې روټ ته وایي انټراډرمل روټ. خو دغه انټراډرمل روټ نه موږ خاص مقصدونو لپاره استفاده کوو. هر وخت موږ انټراډرمل روټ نه استفاده نشو کولی، خاص کر ډایګنوسټیک پرپز لپاره، د یوې ناروغۍ د یوې ستونزې د تشخیص په خاطر موږ انټراډرمل روټ نه استفاده کولی شو. مثلا ټیوبرکلین ټیسټ کې انټراډرمل روټ انتخابیږي. همداسې سنسیټیویټي ټیسټ لپاره چې څوک له څه شي سره الرجي لري، حساسیت لري، د هغې لپاره هم موږ
انټراډرمل روټ نه استفاده کولای شو. خو انټراډرمل روټ باندې موږ ډیر کم د درملو ډیر کم مقدار ورکولای شو. تقریبا 0.5 ml نم کم درمل د درملو حجم به مونږ انټراډرمل روټ باندې ورکو. او انټراماسکولر کې مونږ زیات نه زیات چې ورکولای شو 4 cc پورې میکزیمم حجم دی د فلویډز د درملو چې هغه مونږ ایم ورکو. که چیرته د دې نه زیاتو بیا ورته مونږ 2 روټس سلیکشن کو، یعنی یو به نیم په یو روټ کې ورکو، نیم به یو مسل کې ورکو، نیم بیا په بل مسل کې ورکو. یو عضله کې په یو غوښه کې 4 cc نه زیات مونږ نه ورکو، ځکه میجورټي کیسز کې د اپسې باعث ګرځېدلی شي. دا موږ سره انټراډرمل روټ. ورپسې سبکوټینیس روټ ته راځو. سبکوټینیس دا معنی چې کله موږ درمل راواخلو د ډرمس طبقې نه لاندې چې کومه طبقه راځي چې ته سبکوټینیس ټیشو وایي، په هغې کې تزریق کو، تطبیق یې کو، پچکاري کو، دې روټ ته موږ سبکوټینیس روټ وایو. خاص کر د تای، د وروندې ساحې، د ابډومن د ساحې او د آرم ساحې سبکوټینیس روټ موږ استفاده کولی شو. فار ایگزامپل انسولین چې ډایبیټس میلایټس ناروغانو ته اړتیا وخت کې استعمالیږي، همدا هیپارین، نو دا مونږ سبکوټینیس روټ باندې ورکو. ګډه دا ده چې مونږ کولی شو سبکوټینیس روټ سیلف ایڈمنسټریشن پاسبل ده. یو ناروغ کولی شي خپل ځان ته په خپل انسولین سبکوټینیس روټ کې تطبیق کړي، او دا شی سبکوټینیس روټ باندې مونږ ډیپورټ پریپریشن هم لرو. ډیس ایډوانټیجز دا دي چې د سبکوټینیس روټ نه ډرګز سلولی جذبیږي، او موږ سبکوټینیس روټ باندې د درملو ډیر کم کوانټیټي تطبیق کولی شو. دا موږ سره پرنټرل روټ چې موږ سره آی وي روټ و، یو آی ایم ده، یو انټراډرمل ده، یو هم سبکوټینیس ده. موږ ډیر زیات بحث په انټراوینس روټ باندې کړی ده. بیا ملته آی وي فلویډز باندې هم خبرې کړې وې، کرسټلایډ آی وي فلویډ، کولایډ و، رینګر و، نارمل سلاین او دا فلویډز مې ویلي دي. د دې وجې نه ډېر وروسته موږ آی ایم روټ ته راورسېدو، انټراډرمل او سبکوټینیس روټ باندې هم خبرې وکړې. انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به موږ ډوزیج فارم آف ډرګ باندې خبرې کوو چې درمل موږ سره کوم کوم فارمز کې راځي، جامد فارمز څه ډول دي، مایع فارمز څه ډول دي، مایع حالتونه څه ډول دي، غازي حالتونه دي، سیمي سالډ حالتونه دي. دې باندې به انشاءالله نیکسټ ویډیو کې خبر کوو.